سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د دې ویډیو هدف مو دا دی چې څنګه ملګری یا انډیوال جوړولای سو، یا د یو چا سره انډیوالي شروع کولای سو یا انډیوالي کولای سو. نو دا یو چا سره اول وار چې مې ولیدی د هغه څخه یا د هغې څخه سره څنګه خبرې شروع کوئ او څنګه د هغې سره یا د هغې سره دوستي شروع کولای سئ. نو تاسې په څو ورته وایاست، اول به خپل ځان ورته معرفي کوئ. د مثال په ډول I am بشیر، زه بشیر یم. I am sorry I didn't catch your name. وبخښئ ما ستاسو نوم وانغسي، یعنې یو وارې که بیا راته ووایي ستا نوم څه شي و یا مې هیر سو ستا نوم. Where are you from? Where are you from? تاسې له کوم ځای څخه یاست یا تاسې د کوم ځای یاست؟ ورته وایي به I am from Afghanistan، زه د افغانستان څخه یم. What brings you here? دلته څنګه راغلی یا دلته څه کوې؟ I am on holiday، زه په رخصت باندې یم، په رخصتۍ باندې یم. What's your phone number? ستا د تلیفون نمبر څو دی؟ تلیفون نمبر پوښتنه ترې کوې. Could I take your phone number? کولی شم زه ستا د تلیفون نمبر ولرم یا واخلم یا راکولی شې. May I have your address? کولی شم زه ستا د ادرس درلودلی شم یا کولی شې ستا ادرس ما ته راکړې. او همدارنګه Are you on Facebook? Are you on Facebook? ته فیسبوک کاروې یا ته فیسبوک آی ډي یا اکاونټ لرې. Who do you live with? Who do you live with? ته د چا سره اوسېږې، د چا سره ژوند کوې. I live on my own، زه تنها اوسېږم یا یوازې اوسېږم. I live with my friends، زه زما د ملګرو سره اوسېږم. که کورنۍ سره اوسېدلې I live with my family یا I live with my brother. How old are you? ته څو کلن یې؟ د نجونو څخه کوښښ وکړئ دا پوښتنه مه کوئ چې ځکه د هغوی ډېر ته څخه اول دروغ وایي او بیا خفه کېږي ځینې جنکیانې. نو څنګه دی؟ How old are you? ته څو کلن یې؟ I'm 30 که 30 کلن وي 30 years old، او که مثلا 20 کلن وي 25 هر څه چې وي هغه ورته وایي فقط I am 25 years. I'm 25 یا I'm 20. I'm 30. When is your birthday? When is your birthday? ستا د پیدایښت ورځ کله ده یا ستا کلیزه کله ده؟ نو څنګه ورته وایي؟ It's 25th December. کال نور سره وایه، فقط ورته وایي It's 25th December. د ډسمبر 25مه ده. صحیح ده؟ کال مهم نه دی چې تاسو ورته زه د ډسمبر پر 25مه باندې پیدا شوی یم په فلاني کال باندې. کال ترې ایسته کوئ، فقط ورته وایه It's 25th December. خدای دې وکړي چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست او ملګري جوړ کړئ همدغه په امریکا کې او یا په انګلیسي ژبه هېوادونو کې. که غواړئ تاسې د یو چا سره شناخت وکړئ یا ملګري وکړئ نو د دغه ځای څخه به شروع کړئ او په همدغه شکل باندې تاسې پوښتنه ترې کولی شئ. که په کوم ځای کې پوه شوي ناست تاسې کولی شئ زما څخه پوښتنه وکړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.